Source HD Production. سیلاب راغی او ډېر شدید سیلاب و او تر دې ځایه پورې و او ډېر مالی تلفات ځاني تلفات هم درلودل او ډېر خلک یې زیانمن کړل. شخصا دا زما خپل کور دی، داسې وویل چې تقریبا 2-3 لکه افغانۍ زه خپله شخصي تاواني کړم، همداسې نور خلک هم تاواني کړل، زیانمن یې کړل. Source HD Production. موږ سره څنګه ګاونډیان دي، تقریبا خام کورونه یو او ډېر بیچاره خلک هغه زیات خام کورونه و، هغه چت ورباندې غورځېدل او تقریبا 10 کسه ماشومان او سیاسر هم وفات شوي دغه سیلابو له امله او زیات کورونه چې خام و او غورځېدلي دي. Source HD Production. او دا تېره شپه دغه سیلاب د وجې نه موږ دا کوټې ټولې راوغورځېدې. د الله فضل و کرم څوک هم پکې ځاني تلفات نه لرو، څوک پکې زخمیان نشته، خو کوټې موږ ټولې راغورځولې، کچا کوټې وې خامه او د سیمې اوسېدونکو ته هم ډېر ضرر تاوان رسولی او موږ خو یې بیخي بس یو شی نه ده راپرېښی، ټول سامان اسباب هم خاورو لاندې شوی، خټو لاندې او هیله کوو د خیریه بنسټونو نه چې دغه خلکو ته دغه سیمې ته لږ توجه وکړي. Source HD Production. دغه مې وروره د فروټو ریړه وه، د غریبۍ هغه یو 15 روپۍ مزدوري به هم پرې کوله. فروټ هم لاړه، ریړه هم په دغه حال شوه، ټېرې هغلته پروت دی، دا دغسې ماته ګوډه شوه. نو اوس حیران پاتې چې ښه خدایه موږ څه وکړو نو؟ که دغه چارواکي موږ سره ښه کوي، دومره مرسته دې سره وکړي چې یو لاره ګودره موږ ته دغه شي چې یو کاروبار روان کړو موږ، دغه خپل دغلته یو خیمه بندوبست درته وکړي چې دغه کوټې خو ټولې ختمې شوې، دغه دې موږ سره مرسته وکړي، دا به ډېر غټ کومک دی موږ سره. Source HD Production.